سلامونه دوستانو، ګوټن آبند، ماښام مو په خیر. دوستانو یو غوښتنه کړې ده چې ما ته دوه جملې جوړې کړه. څنګه وایو چې زه غواړم دلته کورس شروع کړم او زه د کورس اجازه لرم. نو چاته هم چې د کورس پوسټونه راغلي وي کولی شي ځانونه ثبت کړي چې انمیلډینګ ورته وایي او کورسونه شروع کړي. نو راځئ چې زده کړو څنګه وایو زه غواړم دلته کورس پیل کړم. داسې وایو Ich möchte hier mit dem Kurs beginnen. Ich möchte hier mit dem Kurs beginnen. یعنی زه غواړم چې کورس شروع کړم. بیا هلته تاسو نه پوښتنه به کېږي چې تاسو سره اجازه شته، یعنی پوسټ د سره ستا د بانف لخوا نه. نو تاسو ورته داسې وایي چې زه اجازه لرم چې کورس پیل کړم. داسې وایو Ich habe die Erlaubnis, den Kurs zu beginnen. Ich habe die Erlaubnis, den Kurs zu beginnen.